بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالیو ماشومانو، د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. موږ تاسې به نن د انسان د بدن جوړښت په اړه وغږیږو. صحیح ده؟ ستاسو د کتاب 8م لوست ده او د دې درسونو 8مه برخه ده او ستاسو د کتاب 15 مخ یا پاڼه. زه صفي الله حکیمي یم، ستاسو د ساینس استاد. ښه، موږ تاسو په تېر درس کې کوم درس ولوستلو؟ په تېر درس کې موږ تاسو د حساسیت او د غبرګون په اړه وغږېدلو. راځئ چې د تېر درس ارزونې نن یو ځل تاسو ته تکرار کړم، بیا یو نوی درس خپل شروع کړو. صحیح ده؟ ښه، په تېر درس کې موږ تاسو داسې ارزونې درلودلې: ژوندي او غیر ژوندي اجسام د حساسیت او عکس العمل له مخې څه توپیر لري؟ فرق د ژوندي موجوداتو او د غیر ژوندي موجوداتو د حساسیت او عکس العمل له مخې څه ده؟ فرق دا ده چې ژوندي موجودات حساسیت لري، خو غیر ژوندي موجودات هیڅ حساسیت نه لري، غبرګون نشي ښودلی. انسانات کله چې لوږه ویني، تنده ویني، فشار ویني، تودوخه ویني، رڼا ویني، عکس العمل یا غبرګون ښیي، خو بیا ژوندي موجودات داسې کار نشي کولی. صحیح ده؟ اوس مثلا دلته به تاسې کتاب وینئ او میز وینئ او د قلم او کتابچه به تاسې ځان سره ګرځوئ، داسې تاسې وینئ شاوخوا غیر ژوندي موجودات هیڅ حساسیت او غبرګون نشي ښودلی. نو توپیر یې په همدې کې ده: ژوندي موجودات غبرګون لري، غیر ژوندي موجودات غبرګون نشي ښودلی. ډېر ښه. دویمه پوښتنه: د باندنیو لاملونو په وړاندې حساسیت د ژوندي موجوداتو لپاره څه ارزښت لري؟ ارزښت یې موږ تاسې دلته غوښتلی چې د حساسیت او یا غبرګون څه ارزښت لري. ارزښت یې ډېر زیات ده. ولې؟ دغه غبرګون چې موږ تاسې ورښیو د بهرني او دنني لاملونو د موږ تاسې په اصل کې د ژوند ژغورنې لاملونه دي. که موږ تاسې حساسیت ونه لرو، ما په تېر درس کې هم تاسو ته وویلې، که چیرې تاسې مثلا فشار حس نه کړئ او یو نفر راسي تاسو ته مثلا لاس مو په ستن سوری کړي او تاسې غبرګون نشئ ښودلی، نو دا تاسو ته ډېر نقص لري. تاسې باید د غبرګون او حساسیت خاصیت ولرئ. که دا خاصیت تاسې ونه لرئ نو تاسې ژوند به په خطر کې. نو دغه حساسیت او غبرګون د انسان د ژغورنې یو ډېر مهمو او ارزښتناکو لاملونو څخه دی. صحیح ده؟ ډېر ښه. راځئ چې ښه نوی درس هم شروع کړو. ښه، موږ تاسې په فصل د خپل دویم څپرکی شروع کړو چې د انسان د بدن د جوړښت په اړه به وي. د انسان د بدن د جوړښت په اړه به وي. صحیح ده؟ موږ تاسې به په دې څپرکي د انسان د بدن جوړښت باندې ښه پوه شو چې د انسان بدن سره کوم جوړ شوی. مخکې له دې مو د انسان حساسیت او وده او تکثر او تغذیه او تحرک دو خاصیتونو په اړه وغږېدلو. په اول کې مو تاسو ته ژوندي موجودات تعریف کړل د څپرکي په سر کې چې ژوندی موجود څه ته وایي، غیر ژوندی موجود څه ته وایي، او دغه ژوندي موجودات کوم خواص او ځانګړنې لري. صحیح ده؟ چې په هغو کې خوځښت و، تحرک و، تغذیه وه، تنفس و، او همدارنګه وده وه، لویېدل و، ډېرېدل و، او حساسیت او غبرګون مو هم لوستلي وو. صحیح ده؟ خو په دې څپرکي کې به موږ تاسې د خپله انسان چې خپله یو ژوندی موجود ده د هغه په دننه کوم سیستمونه او کوم برخې پکې نښتې دي. صحیح ده؟ هغه موږ تاسې لولو. صحیح ده؟ نو مخکې له دې چې تر شروع کړو تاسو دوه پوښتنو ته غوږ ونیسئ او کوښښ وکړئ چې ځوابونه ورکړئ. ستاسو له نظره د انسان بدن له څه شي جوړ شوی؟ تاسو څه فکر کوئ؟ مخکې له چې موږ درس شروع کړو انسان بدن به له څه شي جوړ شوی؟ انسان له خاورې جوړ شوی، له اوره جوړ شوی، له هډوکو جوړ شوی، پلاستیکه جوړ شوی، له څه شي نه جوړ شوی؟ د انسان او د نورو ژوو بدن ورته جوړښت لري او که توپیر لري. د ژوي چې دي، د حیوانات چې دي او انسانان چې دي، د دوی توپیر څرنګه ده؟ یو بل سره ورته دي که فرق لري؟ انسانان هم لکه ژوندي موجوداتو غوندې نورو ژوو غوندې خوراک لري او خوځښت لري او تکثر کولی شي، لویېږي، غټېږي، خو د دننه جوړښت یې څنګه ده؟ سره توپیر لري که نه؟ دا به موږ تاسې ښه په منظم ډول سره په ټول په دویم څپرکي کې لولو. راځئ زه متن لولم، تاسې په لوړ اواز ما سره تکرار کړئ. صحیح ده؟ د انسان بدن له پوستکو
غړو یا عضلو او هډوکو څخه جوړ شوی. پوستکو یا پوستکی، غړو یا عضلو، هډوکي او هډوکي څخه جوړ شوی. د انسان بدن د 3 برخو څخه جوړ شوی چې د سر، تنې او د بدن له اطرافو، لاسونو او پښو څخه عبارت دی. صحیح ده؟ دا ټولې برخې د پوستکي په واسطه پوښول شوي. د انسان بدن د حیواناتو په شان غړي او بېلابېل سیستمونه لري. د انسان بدن د پوستکو او ویښتانو په وسیله پوښول شوی دی. حال دا چې د الوتونکو بدن د وړو او لویو بڼکو او د حیواناتو بدن له وړیو او یا د ځینو نورو د پترو فلزونو په وسیله پوښول شوی. ښه، ډېر ښه. انسان پوستکی لري، غړي لري یا عضلې ورته ویلی شو، او هډوکي نه جوړ شوی. 3 ښې په یاد ونیسئ. پوستکی، صحیح ده، نور عضلې یا غړي دی بدن او هډوکي. دغه دا 3 برخې ډېرې مهمې دي. انسان اولنۍ برخه، دنننۍ برخه یې هډوکي دي. صحیح ده؟ موږ تاسو ټول بدن په دغه شکل کې دی اصل کې. صحیح ده؟ موږ تاسو ټول بدن کې هډوکي دي. هره برخه د هډوکي نه جوړ شوی. هډوکی لرګی نه ده، پلاستیک نه ده، داسې هیڅ شی نه ده. هډوکی خپل ځان ته یو مواد لري، صحیح ده، چې د انسان په بدن کې په خپله تولیدیږي. صحیح ده؟ له ماشومتوبه موږ تاسو د خوراک څه کوو، موږ تاسو د بدن خوراک هډوکو ته بدلوي، او په مجموع کې اکثره برخه یې د کلسیم په نامه باندې یو مواد دي چې تاسو په هډوکو کې شته. ستاسو بدن د نننۍ برخه هډوکي دي. ستاسو پښې له هډوکو نه جوړ شوي، دغه 2 هډوکي تاسو دلته وینئ. ستاسو لاسونه له هډوکي نه جوړ شوي دي. ستاسو سر کې د سر کاسه کې دا ستاسو د سر کاسه ده، وینئ، دا هلته ټول د سر کاسه وینئ دلته چې له هډوکي نه جوړه شوې. دلته د سترګې لپاره هم ځای شته، د ستاسو د پوزې هم ځای شته، همداسې د خولې لپاره هم ځای شته. صحیح ده؟ او بیا هر هډوکی د یو بل سره د مفصل او یا جایم په واسطه وصل شوی. هر چېرته چې تاسو 2 هډوکي وینئ چې سره خوري، مثلا د ما ګوته وینئ، دا په 3 برخو دا ګوته ویشل شوې ده. په هره 3 برخو کې دلته یو مفصل موجود دی. صحیح ده؟ چې دغه 2 هډوکي سره وصل کړي دي. همدارنګه بیا موږ تاسې ګوتې د لاس د هډوکي سره وصل شوی، بیا موږ د لاس هډوکي همداسې پورته د اوږو سره نښول شوي دي. صحیح ده؟ او بیا موږ تاسې پاسنۍ برخه د بدن او کتنۍ برخه دغه د فقرات ستون او یا د ملا تیر په واسطه وصل ده. دا ملا تیر دلته وینئ، دا ملا تیر هم څنګه ده؟ له هډوکو نه جوړ شوی. پوه شوئ؟ موږ تاسې د نننۍ برخه، موږ تاسې دننه اول هډوکي دي، د پښو هډوکي، د لاس هډوکي، د سر کاسې هډوکي، همداسې د سینې هډوکي، او دغه هر هډوکی د یو بل سره د څه شي په واسطه وصل شوی؟ آفرین، د مفصل په واسطه. دلته لیکمه مفصلونو په واسطه. مفصل، صحیح ده؟ مفصلونو د هر 2 هډوکي په منځ کې یو دنه مفصل موږ تاسې لرو. د لاس د هډوکو په منځ کې، د اوږې او د لاس د هډوکي په منځ کې، همداسې د پښو د هډوکي په منځ کې، همدا رقم د سر کاسه کې. سر کاسه ډېره مهمه ده. د سر کاسې له 2 د هډوکو نه جوړه شوې ده، خو بیا هغه متفاوت شکل لري. صحیح ده؟ د سر کاسې هډوکي د یو بل سره په بېل ډول سره وصل شوي دي چې هغه به موږ تاسې به په لوړو ټولګیو کې ښه په تفصیل او ډېر معلوماتو سره زده کړئ. نو موږ تاسې د نننۍ برخه او هغه کلکه برخه چې موږ تاسې ټول بدن پې ولاړ ده، هغه هډوکي دي. آی خیر اوسئ. ښه، وروسته له هغې به موږ تاسې څه لرو؟ پوستکی او غړي. صحیح ده؟ موږ تاسې غړي او یا عضلې لرو. تاسې دلته وګورئ، موږ تاسې دننه د وجود او د بدن هډوکي لرو. د هغه نه پاس، د هډوکو نه په سر موږ تاسې عضلې لرو یا غوښې لرو.
تاسې مثلا لاس ګورئ، تاسې د سینې بهر ګورئ، او همدارنګه موږ تاسې عضلې دننه هم لرو، د بدن دننه هم موږ عضلې لرو. لکه اوس تاسې دلته زړه وینئ، زړه هم یو برخه، یو غړی او یو عضله ده ستاسو بدن کې موجود ده. همدارنګه سږي وینئ، دلته رګونه تاسې وینئ، صحیح ده. نو د نننۍ برخه مو اول هډوکي دي، وروسته موږ تاسې عضلې لرو، صحیح ده، او یا نور غړي لرو چې په هغو کې ځینې عضلې موږ تاسې لاسونه، پښې او د سینې او دغه ځایونه مو پټ شوي دي، او ځینې داسې غړي لرو چې دننه دي، لکه زړه، لکه سږی، لکه پښتورګی، صحیح ده. دغه څه دي؟ تاسې دننني عضلې دي چې موږ تاسې د دغو سیستمونو په اړه، د زړه د وظیفې، د سږیو او د پښتورګو په اړه به په راتلونکي کال کې په 6م صنف کې ښه په تفصیل سره ولولو. خو اوس دومره پوه شئ چې موږ تاسې بدن، هډوکي په نورو غړو او غوښو پوښول سوی، صحیح ده. په څه شي باندې؟ په غوښو او عضلو باندې. خپله د عضلې سره رقم کار کوي. دې ته مو کله فکر کړی؟ مخکې خو ما تاسو ته وویلې چې دغه هډوکي څه دي. اوس مثلا دلته تاسو د لاس هډوکي دلته ووینئ، دلته د لاس هډوکي یو بل سره مفصلونه لري، صحیح ده، مفصلونه لري، او دغه مفصلونه یو بل سره وصل دي. د غوښې سره هم سره وصل دي، د غوښې سره هم کار کوي، د عضلې سره هم کار کوي. دې ته مو فکر کړی که نه ده کړی؟ لږ څه مشکله ده چې اوس پرې پوه شئ. خو عضلې چې دي چې تیرونه لري، داسې لکه رګو غوندې اوږده اوږده مایچې لري چې یو بل سره داسې وصل دي چې کله چې موږ تاسې د عضلې وغواړو چې حرکت ورکړو، هلته کیمیایي مواد له یوه برخې نه بلې برخې ته ځي او هغه سره نږدې کېږي. اوس هغه پرېږدئ، اوس دغو وخت نه در رسېدلی، خو بیا به خپل وخت کې ښه ولولو. موږ تاسې بدن پوستکی، عضلې او هډوکو څخه جوړ شوی، 3 دانې دي. یاده به نه وځي، پوستکی، عضلې او هډوکي. هډوکي نه وروسته عضلې او غړي لرو، او له غړو نه وروسته موږ تاسې پوستکی لرو، صحیح ده. خو بیا ځینې داسې حیوانات دي چې په پوستکي باندې نه دي پوښول سوي. هغه دي مثلا اوس په بڼکو باندې. تاسو اوس چرګې وینئ، مثلا په هوا کې مرغان وینئ، هغه په بڼکو باندې پوښول سوي دي. او ځینې داسې حیوانات دي چې په پشم باندې پوښول سوي دي. ځینې بیا داسې حیوانات دي چې فلس ورته وایي یا پترې ورته وایي، په هغو پوښول سوي، لکه ماران. هغه د پوستکي د موږ پوستکو سره توپیر لري، د مرغانو سره هم توپیر لري، بڼکې نه دي، خو داسې ډېر کلک غوندې شی ده چې موږ تاسې پتره ورته وایو، او یا هم فلس ورته ویل کېږي، صحیح ده. دا د نن ورځې درس ده. هیله ده چې درس مو زده کړی وي. تاسې ارزونه او کورنۍ دنده په خپلو غرو کې حل کړئ. زه بیا تاسو ته په نوي درس کې ارزونه له سر نه یو وارې تکرار کړم. دا د نن ورځې درس و. هیله ده درس مو زده کړی وي. د الله په